هغه کلی چې ټولې اوسیدونکي یې میرمنې دي. دوی په نارینه پسې ګرځي. نن درته ښکلی او جالب ویډیو لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. که څه هم په نړۍ کې دا ډول هیوادونه او ښارونه شته دي چې د نفوس ډیره برخه یې ښځې دي، خو داسې ځایونه کم دي چې هلته به صرف او صرف نجونې او میرمنې ژوند کوي. موږ درته د همداسې یو ځای او کلي په هکله معلومات راټول کړي چې هلته د نارینه‌و نوم هم نشته. مطلب هیڅ نارینه پکې شتون نه لري او ټول نفوس یې یوازې له ښځینه‌و څخه جوړ دی. دا کلی په برازیل کې دی چې هلته هیڅ نارینه شتون نه لري. دوی هلته یوازې ښځینه سره اوسیږي. په دې کلي کې ټولې 600 نجونې ژوند کوي چې ډېرې یې ځوانې دي او ټولې مجردې دي. ویل کېږي دا مجردي نوره دوی ته هم ګرانه شوې ده او غواړي چې ځان ته د ژوند ملګري وټاکي. له همدې کبله دوی د خپل کلي څخه بیرون ځایونو د لیدلو په تکل وتلي دي تر څو ځان ته د ژوند یو ملګری ومومي.